بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. نن شنبه د روان لمریز کال د غویي ساور 40مه او د 2022 کال د می 14مه نیټه ده. تاسو د ژوندون خبري ټولګه ګورئ. د خبرونو په پیل کې تر ټولو مهم: د 1400 لومړي مالي کال بودیجه تصویب شوه، خو د نورو کلونو سره په توپیر. ذبیح الله مجاهد وایي د 1400 لومړي مالي کال بودیجه په مکمل ډول په داخلي عوایدو متکي ده. په لومړي ځل له بهر څخه د ډاکټر عبدالله عبدالله توندې نیوکې. کارپوهان وایي د عبدالله عبدالله وروستۍ نیوکې د افغانانو اندېښنې دي. بیا هم یوازینۍ لار. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي یوازې خبرې او مذاکرات افغانستان ته دایمي ثبات راوستلی شي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې هند کې اورلګېدنې 22 کسان وژلي دي. ښه راغلاست درته وایم. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. د 1400 لومړي مالي کال بودیجه تصویب شوه. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي چې روان 1400 لومړي مالي کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده، چې 203 میلیارده یادي او 28.9 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې د افغانستان د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له خوا تصویب او د امیرالمؤمنین د تاییدیې پر بنسټ اعلان شوه. د افغانستان د اسلامي امارت مرکزي ویان زیاتوي چې د بودیجه په مکمل ډول په داخلي عوایدو متکي ده او د کال تر پایه به په منظم ډول تادیه کیږي. کارپوهان وایي د عبدالله عبدالله وروستۍ اندېښنې د افغانانو اندېښنې دي. وروسته له هغې چې ډاکټر عبدالله عبدالله د لومړي ځل لپاره په تونده لهجه په یو پیغام کې د هیواد وروستیو مسایلو ته په کتو خپلې اندېښنې شریکې کړي. کارپوهان وایي د عبدالله عبدالله وروستۍ اندېښنې د افغانانو اندېښنې دي. ځینې شنونکي بیا د اسلامي امارت په وړاندې وروستیو مخالفتونو ته په اشارې سره وایي چې ځینې مخالفتونه د افغانانو د ښه ژوند، ازادیو او ملي ثبات لپاره دي، خو ځینې یې بیا د شخصي موخو لپاره وسلواله او سیاسي مبارزه کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله په پنجشیر، تخار او بغلان ولایتونو کې د ملکیانو د شکنجې او وژنې د ادعاو په اړه ویلي چې د انحصار او له منځه وړلو سیاستونو تل هیواد د بحران خواته بیولی دی. ښاغلي عبدالله بې له دې چې د اسلامي امارت نوم واخلي ویلي چې مستند خبرې او راپورونه ورسېدلي چې پوځیانو په دغو درې ولایتونو کې خلک صحرایي محاکمه کړي، د دوی د وژنې او شکنجې اقدام شوی دی. عبدالله عبدالله ویلي چې روان بحران د مذاکرو تفاهم، د خلکو هوډ ته د درناوي، مذهبي تنوع او په هیواد کې موجودو هویتي او فرهنګي تفاوتونو ته د درناوي له لاسه حلیدای شي. څارونکي او د چارو کارپوهان وایي د عبدالله عبدالله وروستۍ اندېښنې د افغانانو اندېښنې دي او باید اسلامي امارت ځینې مسایل عادي ونه ګڼي. که آقای عبدالله در این مورد ابراز نگرانی کرده، نگرانی مردم افغانستان است. همه مردم از در این موارد نگرانی دارند و امیدوار هستند که این نگرانی ها با اتخاذ تصامیم عاقلانه رهبری جدید افغانستان حل و فصل شود. در این موارد عملکرد طالبان، رویکرد طالبان، خصوصا در بعض مواردی که اینا بحث‌های قومی را، تنش‌های قومی را افزایش میدن، واقعا نگران کننده است. باید در این گونه مواقع، در این گونه موارد مشوره بیشتر صورت بگیرد، تعامل بسیار عمیقا صورت بگیرد. این یک چیز ساده ای نیست، یک چیز پیش پا افتاده ای نیست. افغانستان وطن همه اقوام. په دې وروستیو کې بریدونه او مخالفتونه هغه څه دي چې د خلکو سره اندېښنې پیدا کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د اسلامي امارت ټول مخالفان د افغانانو د ښه ژوند، زده کړو او ازادیو لپاره مخالفت کوي او ټوپک راخیستی او که ځینې یې شخصي غوښتنې هم لري؟ ځینې شنونکي د همدې پوښتنې په ځواب کې د اسلامي امارت پر وړاندې وروستي مخالفتونو ته په اشارې سره وایي چې ځینې مخالفتونه د افغانانو د ښه ژوند، ازادیو او ملي ثبات لپاره دي، خو ځینې بیا د شخصي موخو لپاره وسله واله او سیاسي مبارزه کوي. هغوی وسلې راخیستې دي
زه فکر کوم چې د دوی داعیه ملي نه ده چې حداقل دوی په دې وتوانېږي یا د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. ځکه تاسو ګورئ داعیه ملي په دې معنا ده چې دوی یو ځل تجربه ورکړې په افغانستان کې، او بل دا چې د دوی حتی موږ او تاسو ملي ارزښتونه لرو، لکه ملي بیرغ د دوی بیرغ هم تنظیمي ده، او د دوی هغه کومې غوښتنې چې دي دا شخصي غوښتنې دي، دا هغه امتیاز اخیستنه مسله ده چې په دې مسله کې زه فکر نه کوم چې افغانان دوی سره لاس یو کړي او بالاخره د اسلامي امارت په وړاندې دې راپورته شي. دویمه ډله هغه ډله دي چې هغه مدني فعالیتونه ترسره کوي او هغه د حکومتونو او بیا په خاص توګه د اسلامي امارت د اصلاح لپاره راپورته شوي دي، یا په رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې یا هم د لاریونو پر بنسټ باندې دوی غواړي چې حداقل د خپل غږ او اواز اسلامي امارت ته ورسوي، چې دا اړخ یا دغه کټګوري خلک زه فکر کوم چې دوی یو څه په حق دي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر د تیر حکومت د مذاکراتي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي هم په څرګندونو کې د اسلامي امارت پر وروستیو بندیزونو او کړنو د انتقاد ترڅنګ ویلي چې د زور او ستم له لارې حکومت نشي کېدی او اوسني واکمنان دې د خلکو د ډارولو پر ځای د خلکو زړونه خپل کړي. ملي دفاع وزارت د سرحدي مسایلو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې پیل کړې. ملي دفاع وزارت وایي چې د تیرو هوکړو پر بنسټ د دې وزارت او ایراني پلاوي ترمنځ د هرات د دو غارونو او د ایران او افغانستان ترمنځ د نورو سرحدي سیمو په تړاو د رامنځته شویو ستونزو او د هوارېدو په موخه د ایران په تابعات ښار کې د خبرو لړۍ پیل شوه. د دې وزارت په وینا په دې خبرو اترو کې د دواړو خواوو د اختلافي مسایلو په اړه خبرو پر دوام او د سرحدي شخړو د تکراري په مخنیوي ټینګار کړی دی. یوازې خبرې او مذاکرات افغانستان ته دایمي ثبات راوستلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان اوسنی حکومت دې له خپلو مخالفینو سره د خبرو لار غوره کړي. په ورته مهال شنونکي زیاتوي چې اسلامي امارت له هیوادونو سره له خبرو اترو پرته ثبات ته نشي رسېدلی، خو یو شمېر نور بیا په ملي اجماع جوړېدو ټینګار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف په تاجکستان کې په یو خبري کنفرانس کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي او زیاتوي چې د افغانستان اوسنی حکومت دی له خپلو ټولو مخالفینو سره مذاکرات پیل کړي او له دوی سره دې خبرې وکړي. سرګي لاروف همداراز د افغانستان په مسله کې پر داخلو هیوادونو هم غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې او مذاکراتو له لړۍ دی ملاتړ وکړي، خو سیاسي کارپوهان بیا زیاتوي چې له نړیوالو سره له مذاکراتو پرته افغانستان ثبات ته نشي رسېدی او ټینګار یې دا وکړ چې له نړیوالو سره دې خبرې وشي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف څرګندونې کړې دي دی په ځای دي درستي دي ځکه چې افغانستان بدون د خبرو اترو نه نشي کولای چې یوې ملموسې صلح او ثبات ته ورسیږي. بل خوا ځینې نور بیا باور لري او وایي که چیرې په کور دننه یو ملي اجماع جوړه شي شته ستونزې به حل و فصل شي. اسلامي امارت ته لازمه ده چې یو بیطرفه سیاست او پالیسی اختیار وکړي، نه هم بلاک شرق او نه هم بلاک غرب سره په تقابل کې واقع شي. که غواړي ثبات ولري باید ملي اجماع او لوی جرګه راوغواړي. غوښتنې دا دي چې اسلامي امارت دې په کور دننه یوه ملي اجماع راوغواړي چې تر څو په افغانستان کې شته ستونزې حل و فصل شي. یوې برټانوي خبریالې ته د افغانستان نه د سمدستي پرېښودو امر شوی. د مستندو فلمونو جوړونکې برټانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي اسلامي امارت دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستان نه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر همداراز خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستلو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستان نه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړېدو پر مهال یې تل بې پرې پاتې شوې ده. چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سرپل کې د تیلو د تصفیې چارې پیلیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیې د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څاه د تیلو د تصفیې چارې به پر نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان رسنیو ته ویلي
چې د دې شرکت د دې څاه زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی و. برهان وایي په دې مزایده کې چې 5 ورځې مخکې ترسره شوه د نارت نوبل انرژي په نوم د اومو تیلو د تصفیې افغاني شرکت ګټونکی اعلان شو او په ډیرو نږدې ورځو کې به دا شرکت د تصفیې چارې جاري وساتي. د برهان په وینا له دې څاه څخه د ورځې شاوخوا 1000 ټنه اومه تیل ترلاسه کیږي او په مزایده کې د یو ټن بیه $611 ټاکل شوې ده. افغان میرمنې وایي چې حجاب له پخوا راهیسې مراته وي. د لغمان یو شمېر میرمنې وایي چې د اسلامي امارت د راتلو نه وړاندې هم حجاب ته ژمنې وي او په راتلونکي کې هم ټولو اسلامي اصولو او حجاب ته ژمنې دي. ځای چارواکي هم دا مني چې په ټول هیواد کې 99% خلک حجاب رعایتوي. نورحال زموږ د همکار میرویس انتظار په دې راپور کې. د لغمان د سلګونه میرمنې چې په لغمان کې د خصوصي پوهنتون څخه د فراغت وروسته دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکوي وایي چې حجاب یې د پخوا راهیسې مراعات کړی او ژمنه کوي چې تر څو ژوندی وي حجاب به مراعاتوي. دوی له ژوندون سره په خبرو کې وویل چې په یوه مسلمان هیواد او پښتنه ټولنه کې ژوند کوي او اسلام اجازه نه ورکوي چې بې حجابه وګرځي. دوی نیوکه کوي چې اسلامي امارت د حجاب پر ځای د فقر او بیکارۍ مخه ونیسي تر څو خلک د ګدایۍ خلاص شي. داسې محصله زه نه ګورم چې هغوی حجاب نه وي مراعات کړی، ټولو حجاب مراعات کړی دی، حجاب مراعاتوي. یعنې اسلامي ټولنه ده، موږ اول تر اوسه پورې موږ حجاب مراعات کړی دی او مراعاتوي یې هم. او که چیرته امارت دی که نه نو موږ خپل حجاب مراعاتولی شو او هغه خلک چې په خارج کې دي هغوی د زموږ نمایندګي نه کوي. امارت موږ څخه غواړي چې تاسو حجاب وکړئ، که موږ خو وایو چې موږ حجاب مراعات کړی، که د دوی په نظر کې کوم بل حجاب د دوی په توقع اوسېږي نو دوی دې موږ ته رامخته کړي، موږ خپل حجاب مراعات کوو، هېڅ مشکل نشته. خو دوی دا ښځینه زده کړیالانې له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یو فرمان خپور کړ چې ښځینه د حجاب مراعات کړي. دوی له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې ښځینو ته دې په اداراتو کې ونډه ورکړل شي تر څو له اسلامي امارت سره یو ځای د ولسونو خدمت وکړي. دغه میرمنې وایي بهر میشي افغانان او بې حجابه ښځې هیڅ وخت د دوی استازیتوب نشي کولی او نه هم افغانې میرمنې اجازه ورکوي. او ښځو ته د په هر ځای کې ونډه ورکړل شي او که چیرې موږ ته زموږ په خپله رشته کې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې د وظیفې کولو اجازه راکړل شي یا موږ هغه شو نو موږ په لیوالتیا سره غواړو خپل وطنوالو ته په هر ځای کې چې اوسېږي خدمت وکړو. څوک لیاقت ولري، د استعداد ولري. افغانستان د یوازې لغمان زموږ ولایت نه ده، په د افغانستان په هر کونج کې په هر ځای کې چې بیا که چېرته ضرورت وسي د نورو ولایتونو کې ولسوالیو کې یا په نورو ولایتونو کې کولی شو هلته هم وظیفه اجرا کړو نو انشاءالله موږ توانایي لرو. د لغمان د امر بالمعروف مشر وایي چې په ټول هیواد کې 99% خلک حجاب مراعاتوي. نوموړی وایي هر هغه څه حجاب کې راځي کومو باندې چې سطر او فرده خوندي کېږي. د ټولنیزو رسنیو هغه واضح هم بې بنسټه بولي چې ګواکې اسلامي امارت یوازې چادري حجاب بللی. 99% افغانانو زموږ خویندې هغه شرعي حجاب دا شرعي حجاب چونکې د الله حکم ده، د الله فیصله ده، د الله فرمان ده، هغوی 99% په ځان باندې عملي کړی ده. دا چې رسنیو کې په دې باندې ډېر جار او بحث کېږي او دغه د چادري موضوع باروبار ذکر کېږي، یوازې چادري نه ده، یوازې دغه نه تور حجاب دغه توره چادري او یا نه شنه چادري حجاب ده، بلکې هر هغه لباس چې په هغې سره دغه حجاب مراعات کېږي، که هغه څادر وي، که هغه ټیکری وي، که هغه شنه چادري وي، که هغه تور حجاب وي. د اسلامي امارت شاوخوا 9 میاشتې پوره کېږي خو تر اوسه یو هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. غوښتنې دا دي چې اسلامي امارت دې په خپل دریځ کې بدلون راولي تر څو نړیوالې په رسمیت وپیژني او هیواد او وګړي د شته ناورین څخه ووځي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، لغمان. بهرني خبرونه هم لرو له لږ ځنډ وروسته.
هند کې اورلګیدنې 26 کسان وژلي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه اورلګیدنه د هند په پلازمینې نوي ډیلي کې رامنځته شوې ده. ځایي چارواکي روغتیایي کارکوونکي وایي چې د اورلګیدنې له سیمې 26 جسدونه او 12 ټپیان وروړل شوي دي. امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې اورلګیدنه په یو 4 پوړیز ودانۍ کې رامنځته شوې ده، خو تر دې دمه یې اصلي لامل نه دی روښانه شوی او په اړه یې پلټنې روانې دي. هند کې وخت ناوخت دغه ډول اورلګیدنې رامنځته کیږي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. لامل یې هم معیاري ودانۍ نه لرل او د برېښنا نامنظم سیستم ښوول شوی دی. متحده عربي اماراتو 40 ورځې عمومي ویر او 3 ورځنۍ رخصتي اعلان کړي. د متحده عربي اماراتو د رئیس له مړینې وروسته په دې هیواد کې 40 ورځې عمومي ویر او 3 ورځې رخصتي اعلان شو. شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان جمعه د 73 کلونو په عمر ومړ. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه یې د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډیره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځایناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید ال نهیان وي. امریکا له سویډن او فنلنډ سره په امنیتي او دفاعي برخو کې همکاري غواړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن له سویډن او فنلنډ سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلي بایډن همداراز د ناټو او د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلنډ او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې. د یوه هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو د واړه 13 غړو مثبتو رایو ته اړتیا ده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلنډ له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. اوس هم د کابل په بازارونو کې د افغانیو پر وړاندې د خارجي اسعارو بیې. او په پای کې به هم د هوا اټکلیز معلومات درته وړاندې شي. له ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو پورې رب سپارم ښې چارې.